په مالیاتي پروسو کې روڼتیا او د مالیه ورکوونکو لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو رامنځته کول د مالیې وزارت د لومړیتوبونو څخه دي چې تل یې په دې برخه کې د لازمو تصمیمونو په نیولو سره د مالیه ورکوونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي چې ورسره د ملي عوایدو له تېښتې څخه مخنیوی شوی او مالیه ورکوونکي هم خپل مالیاتي مکلفیتونه په ټاکلي وخت او په ښه توګه ترسره کوي. د مرکزي زون په ټولو مالیاتي حوزو کې په پوره روڼتیا سره چارې ترسره کیږي او د مالیه ورکوونکو لپاره مو لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په مالیاتي نورمونو کې مو اړین بدلونونه رامنځته کړي او د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو سره مو تخفیفونه هم ورکړي دي چې دا کار د دې سبب شوی ترڅو ټول مالیه ورکوونکي خپل مالیه پر وخت او په اسانۍ سره تادیه کړي. د کابل ټول شریف او ولس ته موږ دغه ستاسې د میډیا د لارې څخه پیغام ورکوو چې تاسې که چیرې زموږ په مالیاتي حوزو کې کوم مشکلات و زموږ دروازې ستاسې پر مخ خلاصې دي. هر وخت تاسې موږ ته کولی شئ مراجعه وکړئ او زموږ په ټولو حوزو کې موږ خپله هم کوښښ زیات کوو چې خپلو حوزو کې نظارت د نږدې څخه وکړو. د زون په سطح امرین لرو، هغه هم حوزو ته ځي، پر حوزو ګرځي. کوم مشکلات چې ستاسې د ولس زموږ سره یې بېغمه یې زموږ سره شریکولی شئ. په دې کې زموږ دروازې ستاسې پر مخ د هر وخت دپاره هم زموږ د مشرانو د وزارت څخه نیولې در معایناته پورې، در ریاسته پورې، در حوزې پورې زموږ ټولې دروازې ستاسې پر مخ خلاصې دي. موږ ستاسې په خدمت کې هر وخت یو. د مالیې وزارت له لوري خلکو ته د ښه خدمت او پر وخت د مالیاتو د ورکړې په موخه ټول مالیاتي جرایم معاف شوي او همداراز مالیاتي اسناد په شفاف ډول په لنډ وخت کې پروسس کیږي چې په مالیاتي پروسه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه د مالیه ورکوونکو د رضایت سبب شوي دي. از وقتی ما اینجا به خاطر پیشبرد کارهای خود آمدیم، سهولت‌های زیادی اینجا ایجاد شده و امریت محترم زون چهارم وقتاً به وقتاً از اجرات کارمندان خود نظارت داره و کارهای ما به خوبی پیش میره. ما در روند و در پروسه و در اجرات کار هیچ گونه مشکلی نداریم و از کارمندای حوزه چهارم مالیاتی کمال سپاس و امتنان داریم. الحمدلله چې امارت راغلی دی زموږ په حوزو کې ډیر شفافیت راغلی دی. اول په کارمندانو کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې وړ او مسلکي او اعتباري اشخاص پر وظیفو او پر دندو باندې ګمارل شوي دي او د هغه څخه راوروسته بیا په اداراتو کې ډیر تغییر او تبدیل راغلی دی چې د اداراتو د غوښتنې مطابق یا د حوزو د غوښتنو مطابق چې په اوس دغه 1402 هجري شمسي کال کې د تشکیل مطابق زموږ یو اداري یا مدیر راپوردهي اضافه شوی دی په تشکیل کې او اوس برحاله پر وظیفه باندې ګمارل شوی دی، خپل وظیفه مخته وړي. او بل د نمبر تشخیصي مدیر زموږ ته اضافه شوی دی چې برحاله خپل وظیفه مخته وړي. او بل د سیستم او ټکنالوژي مدیر چې مخکې موږ نه درلودی، ډیر اهم او مهمو د ادارې دپاره هغه ګمارل شوی دی او خپل وظیفه مخته وړي. د مالیې وزارت تل په دې هڅه کې دی ترڅو د هیواد ټولو مالیه ورکوونکو ته لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي او په دې برخه کې د مالیه ورکوونکو ټولو اختلافي دوستیو ته د اصولو سره سم پر وخت رسیدنه وکړي. الحمدلله موږ راغلو بازار ته، خلکو موږ څخه رضایت ښوده او خلک د مالیې څخه راضي وو. موږ مالیې وزارت چې کوم نورم 1.5% نه 0.5% راښکته کړی، خلک له دې نه راضي وو. کارونه خلکو مالیه تحویلوله او انشاءالله مشکلات پکې نه وو، خلک رضایت ښودله. د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د اصنافو لپاره د اسانتیاوو په موخه په مالیاتي حوزو کې د سکټار سیستم د فعالولو ترڅنګ د مالیاتي حوزو په بیلابیلو برخو کې مسلکي اشخاص په دندو ګمارلي چې د چارو په ښه پرمختګ یې مثبت اثر کړی دی. اگر من مالیه را به نام از او آدم خود تحویل میکنم مگر جواز من باید به نام او شود. ما در 5 سال یا 10 سال که جواز گرفتیم، سال 4000 یا 5000 یا 2000 چقدر که تحویل کردیم پس دوباره سر ما تاوان است. این مشکل ما چطور میشه؟ دلته یو بله موضوع ده، وخت چې جواز د دکاندار په نامه باندې دلته زموږ د سهم کرایه چې ته چاته کرایه ورکړې هغه نه موږ خپله مالیه اخلو، هغه مالیه دې کې ورکېږي ځکه فعالیت دلته ته خپله کوې
موږ د هغه نه کره اخلو. هغه بیا چې کله مراجعه وکړي موږ هغه نه د سهم کرایه مالیه اخلو. د دې ترڅنګ د ټولو مالیاتي حوزو له لوري په مالیاتي پروسه کې د روڼتیا او برابروالي د رامنځته کولو او د هیوادوالو ترمنځ د مالیې د ورکړې فرهنګ د دود ګرځولو په موخه هڅې پیل شوي چې ورسره به مالیاتي عدالت په بشپړه توګه تامین شي او د اصنافو سره د ښې همکارۍ او د دوی د فعالیتونو د ودې په برخه کې به لا اسانتیا رامنځته شي. ما از حوزه پنجم مالیاتی رضایت داریم و هیچ نوع کارشکنی که مثلا که به اسای وقت همراه تجارا همکار هستن، همراه دکاکین و همراه دکاندارا و کسبکارا به اسای وقت که عریضه میبرن و یا که کدام پیشنهاد می داشته باشن و یا که مالیات خود تحویل میکنن کمک همکاری خاص خود ندارن و به اسای وقت با کمک همین مراجعین لبیک میگن. یو دکان پریدي تاسو په مارکیټ کې هغه دکاندار ته باید داسې آګاهي ورکړل شي، تنه یو دکاندار ته نه دي ټول ته چې کله دکان پرید باید دا ورکې پیشه وکړي، خپل جوازونه ټول لغوه کړي، حساب یې هلته وتړل شي چې بل دکاندار همدغه دکان ته راځي. باید دا چې کله فعالیت شروع کړي تاسو دغه اسنادونه هغه ته وسپارئ چې دې سړي ترکې پیشه کړي، اسنادونه مالیاتي دغه دي چې هغه سړی په تکلیف باندې نه سي. یو موضوع ده او سره بله چې کله د مارکیټ کې دکانونه خالي کېږي 10 دکانه یا 20 دکانه خالي کېږي په یو ځای باندې، تاسې باید مالیاتي حوزه په جریان کې پرېږدئ. ځکه دغه دکانونه چې خالي سول تاسې بیا راځئ خپله مالیه چې کله تصفیه کوئ هغلته هم دکانونه خالي عاید هم تاسو نه لرئ. تاسې دا باید مونږ خو نسو کوئ چې تاسو دا مالیه کمه کړو، ځکه یو اساس هلته موجود نه وي، عریضه موجود نه وي، نو تاسو باید مالیاتي حوزه په جریان کې پرېږدئ، عریضه وکړئ، ورته مراحل لري، بیا به مونږ خپل اجرات بعدي دلته عیاد ټاکو، راځي به هغه ځای به نږدې څخه ګوري او موږ به بعدي خپل اجرات کوو. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کې مالیاتي پروسه د اسانتیاو د نشتون، کمکاریو، فساد او د زیاتو جریمو وضع کولو له امله له ننګونو او نارضایتیو سره مخ وه چې د اسلامي امارت د بیا حاکمیت وروسته په دغه پروسه کې روڼتیا رامنځته او د مالیه ورکوونکو د اطاعت پذیرۍ کچه لوړه شوه.